غواړئ چې زموږ د هرې ویډیو په باره کې خبر درکړل شي نو اول سبسکرایب او بیا خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله واوسئ. یو ځل بیا درته پښتو هیلث کیر چینل ته ښه راغلاست وایم. غواړم د کوپرې یا ناریالو یوه حیرانوونکې ګټه در سره شریکه کړم. د هغه څخه مخکې کوم زما چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ تر څو زما د هر راتلونکي ویډیو باره کې تاسو ته خبر درکړل شي. د کوپرې اوبه د تندې د له منځه وړلو لپاره ګټورې دي. نو لکه څرنګه چې روژه او ګرمي ده نو په پیشلمي کې د کوپرې اوبه څښل در سره دغه مرسته کوي چې د ورځې په جریان کې مو له تندې څخه وژغوري. په ګرمي کې انسان د خپل بدن یوه زیاته اندازه اوبه له لاسه ورکوي، نو که د کوپرې له اوبو څخه ګټه واخلي نو په اساني سره کولی شي چې د خپل بدن اوبه یې پوره شي او له کمښت څخه یې مخنیوی وشي. بدون له همدې څخه د کوپرې اوبه نورې هم بې شمېره ګټې لري چې په راتلونکي ویډیوګانو کې به یې درته واضح کړو. خو له یاده ونه باسئ چې همدې ته ورته ډېر خوراکونه دي چې کولی شي انسان له تندې او لوږې څخه وساتي. موږ به در سره هره ورځ د همدې خوراکونو په اړه یو مطلب شریک کړو. نو که غواړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې وګورئ نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګونګړي علامه ووهئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله تر بیا د الله په امان.